بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، ده إمام جزري رحمه الله، كتاب مقدمة الجزرية. دا د امام جزري رحمه الله د علم التجوید په کتابونو کې یو کتاب ده. د ټول کتابونه په علم القراءات کې دي، 7 او 10 کې څومره کتابونه دي، اکثر کتابونه الته دي. خو 2 کتابونه په علم التجوید کې لیکلي دي چې یو مقدمة الجزریه ده او بل تحفة الاطفال په نوم باندې وړوکی کتاب بل ده چې هغه د ماشومانو لپاره لیکل شوی دی. دنه لږ په کم کیفیت سره اسانه، خو هغه هم شعرونه دي. دا هغه کې چې کوم لیکلي دي 7 کې هغه هم ټول شعرونه دي. الله تعالی ورته ناشنا ذهن ورکړو، ناشنا کمال ورکړو چې د ټول هغه کتابونه چې دي نو هغه د شعر په بڼه باندې تر دې ځای راغلي دي. نو دا وړوکې غوندې رساله ده، تاسو ټول سره شته. نو کېدای شي زما دا چاپ به بدل وي او تاسو سره په بل چاپ باندې وي. نو د دې شروع هم پیدا کېږي په ډېرو ژبو کې، ځکه بغیر د شرح نه د حلول داسې آسان کار نه دی. نو امام جزري رحمه الله یوازې دا نه چې د قاریو د قرات کې کتابونه لیکلي دي، بلکې د هغه تسلسل دغه چې تاسو وګورئ ډېر زیات عالم او فقیه او محدث تیر شوی ده، خو په دغه فن کې د مشهورتیا موندلې ده. د طرز د کتاب د شروع کېدو هم د نورو کتابونو سره فرق کوي. هر کتاب چې شروع کیږي، هر کتاب د بسم الله او د حمد او ثنا سره شروع کیږي. د هغې نه وروسته بیا ځینې کتابونو کې خپل تعارف او هغه راغستی. د په اولني شروع په دې باندې کړې ده، شروع په دې باندې کله چې یقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. یقول واي راجي امیدوار، د چی شي امیدوار؟ عفو، د عفو امیدوار د چانا؟ رب سامعي، د اوریدونکي ربنا. د اوریدونکي ربنا د بخنې امیدوار وای څوک دغه؟ محمد بن الجزري الشافعي، چې محمد ابن جزري الشافعي. نو دلته علماء دا وایي چې د ولې دا کار وکړو؟ اول خل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هغې نه وروسته بیا خپل تعارف هم کله کله منځته راځي. د دا ناشنا کار ولې کړی ده؟ د دې علما 2 توجیه کوي، خو مشهور توجیه هم دا ده چې علم التجوید یو د علومو نقلیه وزنې ده، دا یو بل ته نقلیږي. په علومو نقلیو کې مهم شی پکې دا ده چې دا د چا ده، د چا قول ده. لکه دا شعرونه دي که نه، شعر سړی وی که ډېر ښه شعر ملکه د چا و چې سړی نه معلوم، سړی په ډېر باور نشي کولی. اخر کې وایي رحمان بابا شعر ده، د فلانکي بابا شعر ده، د فلانکي بابا شعر ده. نو چې کله نوم واورېدل شي د هغې نه وروسته په دې شعر باندې لږ باور پیدا شي دا د ښه سړي شعر ده. دی وایي چې علم التجوید علوم النقلیو د جملې نه ده، او په علوم النقلیو کې اصول دا دی چې تر څو پورې ته سړی ونه پېژنې د هغې په خبره باندې باور نشي کېدلی. نو امام جزري دومره سخت کتاب لیکلی ده، هغې نه مخکې اول ځان معرفي کړو چې ګوره دا ما لیکلی ده، دا ما لیکلی ده. نو ځکه یې د کتاب د شروع نه مخکې خپل تعارف وکړو. اول کې مثلا د الله تعالی نه د بخنې هغه یې وښوده. زه مثلا د دې داسې معنا لکه بسم الله الرحمن الرحیم معنا ده، د اوریدونکي رب نه د بخنې امید لرونکی شخص چې هغه محمد ابن الجزري الشافعي ده هغه وایي. نو محمد ابن الجزري الشافعي په نوم باندې کې راځي چې د نوم هم محمد
د پلار نوم یې محمد د نیکه نوم یې محمد او د لقب شمس الدین او کنیت ابو الخیر نو تاسو ویلو کنه شمس الدین ابو الخیر محمد ابن الجزري دلته موږ څه ویلو چې شمس الدین دا لقب شو ابو الخیر اسم کنیه محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف صحیح شو یعنی موږ څه ویلو شو محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف هغه جزري چې د محمد زوی ده د محمد المسی ده صحیح شو د علي کړوسی ده او د یوسف کودی ده کړوسی پسې کودی راځي صحیح شو ټول شجره ده نو دلته محمد ذکر شوی دا محمد د پلار محمد خپل محمد ده پلار محمد ده او نکی محمد ده او بیا غور نکی چې ده نو علي ده او د هغې نه مشر نکی چې ده هغه بیا یوسف ده او دلته ځان معرفي که یوازې ځان معرفي نه بلکې خپل ځای پکې وښودل جزري په جزري باره کې هم دو اقوال دي یو قول دا ده چې دا جزري چې ده دا د دوی قوم ده صحیح شو بل قول دا ده چې نه دا قوم نه ده بلکې دا یو جزیره ده او د هغې اوسېدونکی ده صحیح شو او الشافعی کی مسلک ته اشاره ده چې مسلکن ده شافعی ده هغه اول قول کې وی چې جزري د کلی اوسیدونکو ده او شافعی قوم ده بل وی نه جزري د اوسیدونکو ده او شافعی مسلک ده خو همدا قول چې ده نو دا محقق ده او همدا قوي قول ده چې د جزري د منطقي اوسیدونکو او مسلکن شافع المذهب یعنی په تقلیدی لحاظ سره په مذاهب اربعو کې د امام شافعي رحمه الله مقلد ده موږ تاسو وی کوم سړو مذهبونه څه دي حق دي نو د هم د یو د غسلور مذهبونه چې امام شافعي رحمه الله مذهب ده دا دغه مقلد ده نو د پیدایش باره کې د کتاب ناظم لیکي چې دا په 25 د رمضان د هفتې په ورځ 951 هجری کې دا په دمشق کې پیدا شوی ده چېرته پیدا شوی په دمشق کې کم کال 951 د هفتې ورځ وه او میاشت د رمضان وه او تاریخ 25 دا محقق قولونو پکې لږ اختلافات پکې شته موږ هغه راجح قول ته خبرو کوم چې راجح قول دي هغې ته اشاره کوو تعلیم و تربیت باره کې د استاد المجودین قدوة المجودین شیخ القراء والمحدثین په القاب باندې په کتابونو کې یاد شوی ده د تقریبا 14 کلنو چې د ابتدایي علومو ته مخه وکړه په 14 کلنۍ کې د قرآن کریم حافظ شو دا د امام جزري خبره کوخه په 14 کلنۍ کې د قرآن کریم حافظ شو د هغې نه وروسته قرآت سبعه ته مخه وکوله قرآت سبعه زده کړله او بیا وروسته حج ته لاړو حج یې وکړ په 909 کال کې د مصر ته لاړو 909 کال کې د مصر ته لاړو هلته د قرآت د لویو شیوخو نه 17 او 12 ته خبر ورسره 12 قراتونو پورې د یاد کړل مصر ته لاړ د قرات په سلسله کې یعنی علمی سفرونو په نتیجه کې د مصر ته لاړ دا کم کال مصر ته لاړ 909 کال کې د دمشق او د قاهره او اسکندری چې څومره غټ غټ مشهور شيوخ د ټولو نه حدیث او فقه او غیره علوم تکمیل ک او په 915 پورې دا ټول علوم د دوی تمام شول او د شيوخونو اجازت واغسته او صرف د دې د قرآت د برخه چې استادان چې د هغې تعداد چې د نو شاوخوا تقریبا 40 تنو ته د استادانو هغه تعداد رسیږي د قرآت د برخه د نور برخه نه د صرف او د علوم او د حدیث او د فقه نه یوازې د قرآت د برخه
چې د قرآن کریم د ابتدا نه نیولې تر 12 قراتونو پورې چې د زده کړل نو 40 تنو استادانو نه د درسونه تکمیل کړل. او همدغه شان چې کله هغې نه بیرته راواپس شو مصر د علمي سفر نه راواپس شو نو دی په شیراز کې د دارالقرا په نوم باندې یو مدرسه جوړه کړله. شیراز په ایران کې یو ښار ده، ایران کې یو ښار ده شیراز نومیږي، او زه ورته تللی یم او زه هلته مزار ته هم تللی یم. دا سعدي شیرازي په نوم باندې چې کوم هغه ده که نه د ده مزار ته هم تللی یم. دی هم یو ښه هغه شاعر ده، دواړو ته هلته زه تللی یم او هغه مې نږدې نه لیدلی دي. او دا د هغه چې ده شیراز دا بل د امام مسلم نشاپوري د حدیثو غټ کتاب یې چې لیکلی دا هم په ایران کې د هغه ده نشاپور په نوم هغه منطقه د په نوم باندې یاده ده. مسلم د امام مسلم نشاپوري په نوم باندې بعضې کتابونه نشابوري لیکلي بې سره لیکلی، نو دا هم په هغه کې د ایران کې ده. نو دا بیا هغه کې ده څه ورته وایي مشهد په نوم باندې یو ښار ده، مشهد کې ده نشاپور په نوم باندې یو بیا بېله منطقه ده لږ مزل ورته شته. هلته هم زه تللی یم، د هغې مزار ته هم زه تللی یم. ما هغې کله کله به موږ خلکو شیګانو ته دا زموږ د امامانو ټول تاسو پرې قبضه اچولې ده، هغه ډېر ښې هغې ورته جوړې کړي دي که نه، نو هلته ورته خلک ځي او راځي او د احترام قایل دي ورته، نو ما ورته زموږ امامان دي. نو هغې بیا وایي چې دا زموږ ټولو امامان دي. منئ نه که نه مصیبت دا قبرونو ته خو ښه قبرونه مو ورته جوړ کړي دي، ښه زیارتونه مو ورته جوړ کړي دي، خو په ژوند کې بیا نه منئ. بهرحال دا مې معلومات تاسو ته درکړه چې امام مسلم چې دی نو دا په نشاپور کې د ده هم هغه منطقه ټول د ده په نوم باندې یادېږي. نو دلته دارالقرا په نوم باندې جوړ کړو، د علم قرات درس ورکولې شروع کړ او په 823 کې بیرته مکې مکرمې ته لاړ او په حرمینو کې تقریبا 2 کاله دی هلته مقیم شو. د هغې نه پس بیرته شیراز ته راغی او په شیراز کې ژوند تر آخري سلګیو پر نور د پندې شیراز کې اوسېده. او د ده وفات باره کې راځي چې 5 د ربیع الاول د جمعې مبارکه ورځ 833 د غرمې په وخت کې تقریبا د 82 کالو په عمر کې د دنیا دارالفنا نه دارالبقا ته رحلت وکړ. تاریخ هم زده ربیع الاول سویمو 5 د جمعې ورځ کالو 833 دا ګوره ټولو هجري دي. ګوره ښه دا د سنې چې کوم ذکر شوي دي که دا هجري سنې دي. نو دی چې دی نو په مالته هغه کې شیراز کې دی وفات شو. همغه مدرسه چې کوم د دارالقرا په نوم باندې مخکې د هلته جوړه کړې او په همهغې کې دی دفن ده، هغه خپله مدرسه کې دی دفن ده. د نور علومو تر څنګ د علاوه د هغې نه د علم التجوید علم القرات ډېر زیات تصنیفات لري. چنانچه په تجوید کې رساله مقدمة الجزریه او التمهید او علم القرات کې طیبة النشر في قراءة العشر الدرة المرضیه تقریب النشر منجز المقرئین وغیرہ ډېر کتابونه دي. دا پکې هغه مشهور کتابونه نومونه دي چې دلته اصول القراءات په نوم باندې غایة المهارة في زیادة العشر قراءة الشاذة او علم الوقف کې الاهداء في الوقف والابتداء په ادعیه او مسورو کې کتاب حسن او حسین په سواد سره په نحو کې الجوهره هم د هغې تالیفاتو څخه دي. په نحو کې کتابونه لیکلي دي، په علم التجوید کې کتابونه لیکلي دي، په علم القراءات کې زیات کتابونه بیا د په علم القراءات کې دي. نو ډېر زیات ټول عمر تقریبا په دې خپل هغه کې مشغول پاتې شوی ده. دا د محمد ابن الجزري الشافعي لنډ تاریخچه د هغې علمي سفرونه. البته د استادانو په سلسله کې د ما تاسو ته مخکې وویلو چې تقریبا شاوخوا د 40 استادانو نه د درسونه ویلي دي د علم التجوید په اړه کې. په هغې کې مشهور استادان چې دي نو 2 دي. شیخ ابو محمد عبدالوهاب بن سالار دا مشهور استاذه، او شیخ احمد بن ابراهیم بن طحان دا دویم د 40 کې مشهور استادانې دا دوړه دي. نو دا دوړه مختلف هغه مشهور استادان دي، نور استادان پکې ډیرو. شیخ ابو محمد عبدالوهاب بن سالار لام سره الف هم ده
محمد عبد الوهاب بن سلار سلار سین لام الف را سلار. دوهم استاد دی شیخ احمد بن ابراهیم بن طحان یعنی الف لام سره الطحان. نو بن طحان. نو دا ما تاسو ته وویل چې دی په دمشق کې پیدا شوی دی. دمشق چې دی نو د نن سبا شام او سوریې چې ورته وایي، دا شام او سوریې نه ده، متوجه یاستئ؟ خیر دا هغه نه بیا واخلئ، دا ثبتېږي ټول، تاسو ته لیږم ګروپ ته. شام دا هغه وطن ده چې دی پکې پیدا شوی، نو نن سبا ورته سوریې ورته وایي. دا ډیر مبارک وطن ده، دغه دې ته بلاد الانبیاء ورته ویل کېږي. دلته ډیر زیات پیغمبران هم په دغه ساحه کې راغلي، عراق او شام او دغه منطقو کې. دا هم دغه ځای پیدایشت او هغه جزر چې دی، هغه جزیره چې ده، دا لیکلي چې د شام په شمال شرق کې یو جزیره ده، جزیره عبدالعزیز په نوم باندې، جزیره عبدالعزیز بن عمر البرقعیدي. دا یو مشهور ساحه ده، یو خار ده، د مستقیمه هلته امام جزري چې ورته وایي که نه، نو جزیره ده هلته، نو هغه جزیرې نوم هم دلته ښودل شوی دی، جزیره عبدالعزیز بن عمر، جزیره عبدالعزیز بن عمر البرقعیدي. دا یو مشهور خار ده هلته، د هغه ځای اوسېدونکی. دا د محمد ابن الجزري الشافعي هغه مختصرا څومره چې ضرورت و، محمد ابن محمد ابن محمد ورپسې علي ابن یوسف، د کوم ځای اوسېدونکی و؟ د شام دمشق د جزیره عبدالعزیز بن عمر. صحیح شو؟ الشافعي مسلکن دی، شافعي مذهب و، پیدا شوی په دمشق کې و او وفات شوی په شیراز کې دی. علمي سفرونه یې کړي دي مصر ته او همدغه شان مکې مکرمې ته، او د هغې نه وروسته بېرته راغلی شیراز ته، او په شیراز کې د دارالقرا په نوم باندې مدرسه جوړه کړې ده، او همدغه مدرسه کې بېرته دی دفن شوی دی، او تقریبا 2 کالو په عمر کې دی دفن دی، او مالته قبر ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.